سلامونه، نیکی هیلې او درنښت مې ومنئ. ستاسې د روغتیا په هیله په دې ویډیو کې د CBE اتومات په هکله باندې خبرې کوو او غواړو دا زده کړو چې په څه ډول باندې کولی شو د صراف له ګټې پرته له تبادلې ګټه وکړو. د دغه چارې د ترسره کولو لپاره لومړی ایگزیکټ سیستم پرانیزو او خپل ډیټابیس خلاصو. کله چې عمومي پاڼه پرانیستل شوه په دغه برخه کې په حسابونو باندې کلیک کوو او په ټولو حسابونو کې د ولی لندن حساب ټاکو او کله چې د ولی لندن حساب مو پرانیسته په دغه برخه کې په راتللو حوالو باندې کلیک کوو. د مثال په ډول باندې همدا صراف موږ ته $200 حواله راستولې ده چې ټاکل شوې ده دغه حواله په افغانیو باندې کابل ته پاس کړو چې 1480 افغانۍ کیږي او موږ د یادې حوالې د پاسولو لپاره درک برخه کې د ایماق کابل حساب ټاکو. له درک ټاکلو وروسته همدا صراف موږ ته $2 ګټه راکوي، خو موږ د دغه حوالې پاس کولو لپاره باید 50 افغانۍ هغه صراف ته ورکړو چې کابل کې دغه حواله ترسره کوي، چې باید دغه 50 افغانۍ د ولی لندن د حساب پر ځای زموږ له حساب څخه کمې شي او د سرچینې او همداراز د لیږونکي او اخیستونکي د نومونو له لیکلو وروسته په خوندي باندې کلیک کوو. کله چې دغه معامله مو خوندي کړه په راپور باندې کلیک کوو او غواړو په راپور کې د دغه حوالې څرنګوالی وګورو چې دلته ګورو هغه 50 افغانۍ چې باید زموږ له حساب څخه کمې شوی وی د ولی لندن له حساب څخه کمې شوي دي او د دې لپاره چې دغه چاره یو ځل بیا ترسره نشي غواړو چې د CBE اتومات برخه فعاله کړو. د دې کار لپاره یو ځل بیا د ولی لندن حساب پرانیزو او په تنظیماتو برخه باندې کلیک کوو او کله چې د تنظیماتو دغه پاڼه پرانیستل شوه په لا زیات باندې کلیک کوو او دلته همدا لومړی برخه چې د CBE اتومات په نوم ده فعالو. کله چې دغه برخه مو فعاله کړه یو ځل بیا په راتللو حوالې باندې کلیک کوو. دا ځل د ولی لندن په نوم زموږ معامله دار صراف موږ ته $300 را لیږلي دي او غواړي چې دغه ډالر هم په افغانیو باندې کابل ته پاس کړو چې بیا ځل هم په درک برخه کې د ایماق کابل حساب ټاکو او دا ځل ټاکل شوی چې ولی لندن موږ ته $3 ګټه راکړي او موږ 50 افغانۍ هغه صراف ته ورکړو چې په کابل کې دغه حواله ترسره کوي. نو د صراف ګټې پر ځای کې 50 افغانۍ لیکو چې اوس مهال په دغه لاندینۍ برخه کې کتلی شو دغه 50 افغانۍ به له هغه $3 ګټې څخه ورکول کیږي چې موږ ته یې ولی لندن راکوي، ځکه چې اوس مهال د CBE اتومات برخه فعاله ده چې یو ځل بیا له سرچینې د لیږونکي او اخیستونکي نومونو له لیکلو وروسته په خوندي باندې کلیک کوو. د دغه معاملې له خوندي کېدو وروسته یو ځل بیا راپور برخې ته راګرځو او غواړو چې دلته د معاملې څرنګوالی وګورو او دلته کتلی شو چې په نوې معامله کې فقط $3 ګټه ښکاري، خو 50 افغانۍ چې موږ د ایماق کابل په نوم باندې صراف ته ورکړي دي هغه نه ښکاري ځکه هغه پیسې له همدا $3 څخه کمې شوي دي. خو که لاندینۍ معامله وګورو هم پکې 50 افغانۍ ښکاري او هم $2 ګټه، ځکه په دغه برخه کې هم 50 افغانۍ او هم $2 ګټه د ولی لندن له حساب څخه کمې شوي دي. که وغواړو چې دغه حواله هم سمه کړو په حوالې باندې کلیک کوو او په دغه برخه کې CBE فعالو او په پای کې په سمولو باندې کلیک کوو چې دغه چارې ترسره کولو سره موږ وتوانیدو CBE فعاله کړو او 50 افغانۍ زموږ له ګټې څخه کمې شي، نه د ولی لندن له حساب څخه. له پاملرنې مو ډیره زیاته مننه. که غواړئ چې په دې اړه لا ډیر معلومات ترلاسه کړئ د ایگزیکټ سیستم له ټلګرام ګروپ، یوټیوب چینل او همداراز دغه سیستم له ویب سایټ څخه لیدنه وکړئ.